د سمنګان او بلخ لویه لار چې د غرخوېدنې له امله بنده شوې وه د مسؤلینو له هلو ځلو وروسته له 9 ساعته بندېدو د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د بلخ او سمنګان ولایت د ټولګټو ریاست مسؤلین ډاډ ورکوي چې په هر ځای کې به طبیعي پیښو ته پر وخت رسېدنه کوي. دوی زیاتوي پلان لري چې په لویو لارو کې د موټر چلوونکو او مسافرینو هغه ستونزې حل کړي چې د دوی د سفر پر وړاندې خنډونه جوړوي. 12 بجې د فواد سمنګان ولایت د ټولګټو ریاست وسایت راورسېده. الحمدلله زموږ کاري ټیم تر اوسه پر تصویر په ساحه کې موجود ده. الحمدلله ساعت 8 بجې د لاره د ترافیک په مخ نسبتا خلاص شو، خو کاملا لا خلاص نه ده. موږ کار جریان لري. الحمدلله کوشش کوو چې لاره خلاص. کارونه ډېر خوندور روان دي. استنادي دیوالونه، پلچکان او دغه رنګه د وطن په هر بخش کې زموږ مسؤلین ډېر چمتوالی لري او ډېر اخلاص لري. انشاءالله د کارو بودې دنیا ته معلومه ده. بلخوا بیا په دې لاره تلونکي مسافر د لارې په خلاصېدو کې د مسؤلینو هڅې ستایي او په لویو لارو کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره د بنیادي کارونو غوښتنه کوي. د مسؤلینو څخه دا غواړو چې باید دلته دوی مشهور 4 ساعته دلته وي. دا د بارش په وخت کې دی بدلي بیا پر دغه ځایونو باندې پلچکان ورته جوړ کړي. پر دا چې اوس پلچکې دا دونه مشکل تاوان نه پېښېږي. دا سړکام دغه لارې دا خو د عمومي غټه لار دی د ډېرو ولایتونو د ډېر د خلک راځي ورته چې دغه لار پر بغل باندې دغه ورسره وکاږي د پلو خواته اوبه واړوي. خو بار وړونکي موټر چلوونکي وایي په لویو لارو کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي د لار بندېدو له امله یې سفرونه ځنډېږي او پر وخت سوداګریز مالونه ولایتونو ته نشي رسولی. دوی پر ټولګټو وزارت غږ وکړ چې د لویو لارو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. یو دغه مشکل نه دی چې په دغه لاره باندې د ډېرې دغه لارې باندې سیلابونه لري، نور مشکلاتونه لري، پوه شي نه دی. خو د دولت نه د ټولو نه پوه شي مخکې دغه موږ ورته ډېر زیات هغه توجه ته غواړو چې دغه موټرداره خلکو پوه شي نه دی دغه ترانسپورټ غم دې وخوري. هره پرون 10 بجو نه تر دې خوا پورې خو یاره داسې مالوالی 50 زنګه ویلي دي چې یاره دا مال راورسې نه رسېده خرابېږي او هر یو موټر داسې ستونزه لري که نه ټول وړه غټ موټران ستونزه لري. لکه موږ سبزي بار ده موږ رسوو